نو تاسو سوچ وکړئ که نه چې زه څومره سټرګل کوم د ویډیو اپلوډینګ لپاره. نو په دې کې زمانه میس شي که نه تاسو بیا وایئ ولاګ رانغئ نو خامخا یاره په دې کې خو میسینګ راځي. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به یې ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. داسې خبره ده که نه چې ما پرون ځان له موټرسایکل اخیستی دی خو نن به هم زه په پردي موټرسایکل ځمه ځکه چې هغه زما چابولی دی که نه. نو نن خپل موټرسایکل زما سره نشته بیا نو نن به هم زه په دې هونډا باندې ځمه. زمونږ ټول ناول سټوډیو ته نورې خبرې ترې ګپ شپ چې دی که نه هغه به هلته سټوډیو کې لږ ورځئ. زمونږ په روډ باندې دومره زیاته دوړه وي که نه چې یو ګاډی درنه مخکې شي دا اوس زمونږ نه یو ګاډی مخکې شو او زمونږ دا شکلونه یې داسې کړي دي لکه مونږ چې د تریشل نه رالو داسې خراب ګډوډ یو. سټوډیو ته راغلی یم او بس یاره ویډیو ایډیټینګ راته ونو ویډیو مې ایډیټ کړه لږ کار پکې پاتې او بس بیا اپلوډینګ پاتې او دې پله چې دي که نه سیبان لګیاري او ایډیټینګ کوي او نور دوه چې موبایل کې ګوتې وایي بس زم داسې ما ویډیو اپلوډ کوم بیا خبرې اترې کوم. داسې کیسه را سره وشوه که نه چې ما ویډیو اپلوډ کړه سټوډیو کې او تقریبا 65% وشوه نو ما زه چې کور ته رسم دا به پوره شوي وي. چې اوس په لاره باندې نیم لار ته راوسې نو ومې کتل بیا واپس شوی تقریبا 8% نه بیا شروع شوه. بس اوس کور ته بیا دلته انتظار کوم. ما کور ته به لاړ شم څه کار مار به وکړم سهار راسې راوتی کور به وځي لوپر دی نو څه کار مار به وکړم نه چې زه دلته رالم نو ویډیو نه اپلوډ شوی نو اوس کور ته لا نه شم چې ویډیو ته به انتظار کوم. زمونږ میخه به سهار راسې داسې وږې ولاړئ ځکه که نه چې سهار زه وخت راووتم لاړم سټوډیو ته نو ما زه مازدیګر به لګیا راوړم نو مازدیګر مې ټول دلته تېر کړو ځکه چې ویډیو اپلوډینګ لپاره. نو تاسو سوچ وکړئ که نه چې زه څومره سټرګل کوم د ویډیو اپلوډینګ لپاره نو په دې کې زمانه میس شي که نه تاسو بیا وایئ ولاګ رانغئ نو خامخا یاره په دې کې خو میسینګ راځي. داسې کیسه ده که نه چې ما پرون ولاګ نه دی کړی ولاګ مې کړی خو څه لږ غونده کې مې کړی تاسو ته پته ولګېدي زه مطلب ماښام راورسېدم کور ته ځکه چې ماښام پورې هلته ویډیو اپلوډینګ ته ناست وم بیا چې رارسېدم ماښام نو بس ما نور شاټونه نه دي اخیستي چې کومې خبرې اترې وې ما ستاسو سره وکړې خو بس چې راتله ټیم مطلب ډېر ناوخته شو که نه نو ولاګ مې ونه کړو. نو نننی ولاګ او پرونی ولاګ به زه بیا یو ځای کوم یو ولاګ به دې جوړوم او لکه پرون په دې وجه ما ولاګ نه دی اپلوډ کړی. نو نن داسې خبره ده که نه چې ځم به بازار ته هلته مې څه کارونه دي سټوډیو ته به ځم او بس ګپ شپ په لګو چېرته ځایم زموږ سره یې راځئ. زه چې نور کله سټوډیو ته راشم که نه زما لومبنی کار صحیح چې زه ځان له ویډیو ایډیټ کوم بیا اپلوډ کوم خو زما سره پرون دپاره ویډیو نشته لکه نو زه به څه ایډیټ کوم څه به اپلوډ کوم نو بس نن به ځان له لږه سټډي وکړم. په کمره کې دننه دوی دومره تیز میچ لګولی که نه زما د کرکټ سره سر نه لګي زه ځان له موبایل کې بزي یم خو میچ دومره تیز لګولی چې بار سړي ته پته نه لګي چې بار څنګه موسم دی څنګه دی. اوس راووتم منزل را پاسېدم چې ومې کړه تو ډېر زیات باران شوی دی دا وایي نه موسم بالکل صفا شوی هم دی دا وایي نه. خو تاسو خیال کړئ که نه څو ورځې چې وي که نه ډېر زیاته ګرمي وه باران نه و که نه نو موسم ډېر زیات ګرم و بس غرمو ته سړی نه شو راوتی. نن باران شو موسم ډېر زیات ښکلی شو بالکل لکه ساړه شو. د مازدیګر بانګونه وي او زه لا سټوډیو کې یم اوس مې ځم کور ته وختي باران باندې شوی و که نه ماسپښین کې نه خو داسې 4 بجې خواوشا ټایم و چې اوس څنګه بار ته راووتم بیا باران ورېږي دا وایي نه هغه هلته اسمان شین دی او دې طرف ته باران دی دا وایي نه. نو په دې باران که زه اوس کور ته نه شم تللی بس انتظار کوم خو باران منې شو خپه خو منې نه شو بس بیا به سټوډیو کې پاتې یم او باران ښه تیز شو دا وایي نه
په دې ټایم کې باران ودرېدو نو مونږ به مخه وکړو خپل کور ته نو خبرې اترې ګپ شپ په لاره لګو کور به لګو د خیر دوا به وګو خټې دي په لاره خټې دي د خیر دوا به وګو چې روغ لاړ شي آمین ټول وایي زمونږ په سټوډیو کې څومره تیز باران و لکه هغې ځای کې څومره تیز باران ورېدو او دې ځای کې تاسو وګورئ ملک مکمل وچ پروت دی دا هم د الله پاک یو قدرت دی دا وینئ تاسو داسې کیسه شوې ده که نه ابل وروسته ما کوم موټرسایکل خرڅ کړی و نو هغه نن ما ته واپس راغلی دی دا وینئ تاسو دا هغه موټرسایکل دی بل وروسته ما کوم خرڅ کړی و داسې کیسه وشوه چې ما کله نوی موټرسایکل راوستو نو هغې پسې نور کسان رالو زما د والد صاحب ملګري وو نو هغې دا موټرسایکل اخیستی و نو دی یې راوستو هغه یې بوتو وایي چې مونږ له دغه یو راکړه او دا خپل زوړ چې دی که دا واپس واله نو خپل موټرسایکل راته واپس راغی او نوی رانه لاړو نو بای تاسو ته پته راغېږه چې زه کور ته رارسېدم که نه نو د ښکته ځایونو کې باران نه و بره زموږ په کلي کې بیا باران و نو زه کور ته رارسېدم ماسوته نو بس تیاره وه نو کور ته ډېر لیټ راورسېدم بیا مې دا هیرې شاټ نه و اخیستی دا اوس په سبا لاخلمه زمونږ نننی ولاګ شو که نه هغه دومره امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي وي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان ولاګ پورې اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان